پړومبه شپه چې کوم پولیس با په قبر کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بيدینه سړی ته په داسې شکل کې راشي چې دا ورته وګوري نو زړه د خولې نه بار وځي او داسې کې نه چې کې نه نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر ورته وخی، ورته وای ما كنت تقول في حق هذا الرجل، د دې سړي متعلق دی دنیا کې څه عقیده وه، دې چې ورته وګوري نو دی به وایي چې ها ها لا ادري والله که زه خدای پیژنم، دا پیژنې دا څوک دی والله که دی خو زه پیژنم. اوس چې د الله په دربار کې او د الله د پولیس په مخ کې ته ووایې چې زه رسول الله نه پیژنم، ستا به څه دي؟ ستا به څه دي؟ دا خو به دې وړاندې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تمام نقش و نگار آپ په زړه کې لیکلې چې دا هغه خوله څنګه وه، دا هغه غاښونه څنګه وو. اوس زه تاسو نه دا جومات کې چې ناست یې تپوس کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم غاښونه څنګه وو؟ ویلی شئ څوک؟ د هغه پوزه څنګه وه، سترګې څنګه وې، د سر ویښتې څو قسمه وو، ویلی شئ څه؟ لاسونه یې څنګه وو، په لاره تللې څنګه وو، لباس یې څنګه وو، پټکې یې څنګه وو، څادر یې څنګه وو، د چهرې بناوټ یې څنګه وو. دا نقشه به دې زده کړي او په دې نقشه به مینې. اوس ته چې د کوم سړی نه پیژنې او د هغه فوټو درته څوک وښیي ته به وایې چې دا پلانې دی، وایي ټول سم وایي، ما ستړی کوئ ما. کوم سړی چې ته نه پیژنې او د هغه فوټو درته څوک وښیي نو ته به وایې چې دا پلانې دی، او چې پیژنې او فوټو درته څوک وښیي نو څه به وایې چې دا پلانې دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر چې درته وښیي نو چې تا وړاندې نه هغه خط و خال پیژندلي نو به وایې چې هذا محمد رسول الله وآمنا به، دا جناب محمد رسول الله دی او ما په د ایمان راوړی. نو ملایکې به ورته وایي صدقته، ته رښتیا وې، مونږ ته وړاندې نه پته وه چې ته به همداسې وې، او چې ته وایې چې ها ها لا ادري والله که زه خدای پیژنم، ملایکې به وایي خبیثه مونږ ته وړاندې نه دا پته وه چې ته به همداسې وې. نو په دې قبر کې بیا په عذاب مقرر شي یا په لړمان مقرر شي تر قیامته پورې، یا قبر تنور شي او اور پکې بلیږي او دې پکې کله اور پاس راوړي او کله لاندې وړي، کله پاس راوړي او کله لاندې. یو بزرگ په لاره تېرېده، په یو قبر یې ولیدو، ته تپوس یې وکړو چې سال دی. قبر والا ورته आवाज وکړو چې پاس نه څه د حال پوښتنې کې، ډېر زر به لاندې راشي، په سترګو به وګورئ چې لاندې څه حال دی. نو که په بیان هم په سمجھ کې نه راځي که نه نو په سترګو به وګورئ که خیري ور روان یې. زیړ وښکي به م نیولي او ملا به ملم بی او جنازه به مکی، جنازه مم نشته قسم په خدای. دا مونږ یو، مونږ دا طالبان، مونږ امامان کله غوړ غوندې وي او څه درکېو خو دعا به وکړو چې خدای دې وبخي. تاسو د خدای او دا جومات وایي، دا جومات کې چې ناست یې څومره خلک چې تاسو چې چاته وایي چې خدای دې وبخي دا صرف د ژبې آواز دي که د زړه آواز دي؟ وایي په دغه ایمان چې دا په جومات کې ناست نو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. کما خبره چې دړنه نه وي په هغې کې اثر هم نه وي، خدای قبله هم نه، ځکه چې خدای زمونږ پړونو پوه دی که نه. نو مونږ ټول ویل که دعا وکړې خدای دې وبخي، دا خدای دې وبخي، تاسو ووایئ چې خدای دې وبخي.
دا سوائی دا ٹکے دیزے کرن ٹکو ستاسو دیزے کرن ٹکو چخدے دیو بس وہ صرف دا جب خبر ہو نو دا آخر زمانے اسلام دے حدیث کے راضی چھ دا آخر زمانے اسلام با پجب ای او دا جب نلان دے بنئی حدیث شریف دا سے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تو فرمائل چھ زما پا امت با یو دا سی زمانہ مراشی چھ دا ہوئی اسلام با پدی جب اوی او دا مرائی نبی اخکتا نئی نو زمونگا اسلام چھ دے اغم پا جب دے دا مرائی نخکتا ندے او خدای دې وبخیم په جبه دې د مړی نښکته نه دی نو مو یا مردود ته نه فیت یا نه درود جنازه دې کور روان دی بیړي دې غرقه ده او چې لمبو دې خدای خبر چې پسم دې لمبیم که نه لمبی خوړت خوړت درته وکړي ځکه ګوري چې پردې مردې ډېرې دي هغه غاسل که نه چې پردې دې سمې د کپړې نه وي هغه مړی بیړي غرق بلدا چار لمبون کے دمڑی بلمبام نہ پوئی گی خانہ خراب اور زڑے را پاسی ہوئی زمڑے لمبام تاؤ دمڑی لمبولو چل در دی وائی تخو شیخ ہمیں کنا دمڑی بلمبام کے فرض و واجب پی جرے اندازہ کوئی نچتالا دمڑی د لمبا فرض و واجب نے پیجنے نو تاب ہمارے لمبولے سنگئی تو دے وجن عزیزانو دمل پا علاج سوچ پکار دے او چھ دا چا مزغو کے دا علاج مادوی اغیل سوک نزدے نورزی وقتی طور دا غیانو غندے شنا گیا لٹو ورمنڈوو دا نگورو چی دا گیا پردائی دا پی ورخور علما خو پا پردی پٹی چی ساروی گٹ شی نو دا پردی پٹی کاہی سارا گٹ کوتا کی بیا دا ساروی ملائی او دا آغا منڈی بھی نو پا پردی پٹی ور منڈیم گیا پس خوالی دی خود اخپل املا ڈبو نبمو گو رئی اور سڑے با دا خلاصی اسباب زان لپخپل جوڑئی خیٹا ستا پر سے دلی دا تیزونا زا چوم ستا خیٹا پکینی چه سو پوری تا پخپلا تیزونا نیا چو پا قیامت کی اگورا قرآن ویلی دی ولا تزرو وازرتم وزر اخرى قیامت کے بدیو پیٹے بلتا نپسر کی گی ار سری تا بخپل خپل پیٹے بسری پلار بدا زوی پیٹے نہ پسری او زوی بدا پلار پیٹے نہ پسری لور بدا مور نہ پسری او مور بدا لور نہ پسری قرآن ویلی دی وافی جسے یوم یفر المرء یوم یفر المرء من امه وصاحبته وبنیه قرآن ویلی چه دا بداسی ورزی چه مور بدا لور نا تختی و لور بدا مور نا تختی پلار بدا زوی نا تختی و زوی بدا پلار نا تختی چه اسی نا چه ونا غواری دا قرآن ویلی دا دیو جنا ارسڑے با دا خلاصی اسباب زان لپخپلا جوڑی نن پا دی دوکا کی مونگا خلق و ساتلیو پیر راتوی چه بس زما دا حلقین چروت غرق پا دی دغا کیو جرگاوه دی جمرود کی نا سڑے ماتوی چه خلوی لاو گونا چه سوائبون رو پسیروا نوائی سوائبون ما جاغ خلوی دی ہوا چه اچھا پیدو کرے دا مجھے تا سڑی نشو دیدا سوائبون را پسیروا نوائی سوائبون دا آغا دا مشرک مزاج خلق دے دا مشرک زامن خدا موجود دے دا آغا پا مخ کے خدا بل حق نمانی قرآن موجود دے دا آغا فیصلہ خو نمانی حدیث موجود دے دا آغا فیصلہ نمانی
او صاحبان رانه والے دین زیاد د مشرک بچي بل څوک کې دي. خبره خو د قرآن ده چې قانون دا صاحبان چې دي دا د قرآن نه بالاتر دي. قرآن قانون د صاحب د پاره دی کنه. قرآن کې راغلي دي خدای پاک وې عیسایانو ته چې تاسو چې عیسی ته خدای وایي که دا عیسی ما راونیو تاسو بیا رانه خلاص کړئ، تاسو بیا رانه خلاص کړئ. نو عزیزانو عرض میں داو چې هغه پیر ته شیطان وایي چې ته خو لوی سړی خلق د لاسونه سپوي او دادي او دادي. او پیر سے پام کوا چې چرته داسې ونه وی چې زه دا زه ټکی ونه کې چرته او کدی وویلې چې زه نو داسې بشي لکه چې زه ما شپږ لکه کاله د خدای عبادت کړی، شپږ لکه کاله، او یو ځل مې ځان ته وویل چې زه قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک. اے شیطانا ولې دې سجده آدم ته ونه کړه چې ما درته حکم وکړو؟ قال انا خیر منه، یا الله زه دنه بهتر یم. نو الله راته څه وی فاخرج منها فانك رجيم ان عليك لعنتي الى يوم الدين. دا زه دې ولې وویل؟ زه ویل والا بل څوک شته په دې کائنات کې؟ داسې څوک شته چې هغه وایي چې زه خان وایي چې زه نواب وایي چې زه ارباب وایي چې زه دا د پاکستان کوڅه ډب حکومتونه وایي چې زه؟ داسې څوک شته؟ پاکستان کې هر حکومت چې راغلی او ده ویلي دي چې زه مای میجارټي، بوټو ویلې مای میجارټي انجام دی وکتو چا میجارټي موجود وه او دی پانسي کېدو او هغه میجارټي خلاص نه کړی شو. داسې وکړه نه نو داسې څوک شته چې د دنیا کې وایي چې زه خو یو د خدای ذات دی چې ځان ته وایي چې زه. ته په څه شي غاویری خوارشې د یو څپېړې نه چې یو پړک دې ووامه لس بازینګرې در باندې واړو. تاسو خیال راغی هغه ورځ یو